که یو کس په پښو ولاړ شي کعبې شریف ته او څه وخت چې دی کعبه شریفه وویني او لاسونه پورته کړي اسمانو طرف ته داسې ووایي چې یا رب یا رب یا رب بیا به هم الله تعالی دعا نه قبلوي. محترمو یو داسې ګناه چې د هغه په وجه باندې د انسان دعا بالکل نه قبلیږي. که څه هم د کعبې شریفې باندې ته لاسونه کښېږدي، که څه هم ژړاګانې وکړي، که څه هم زیات محنت او زیات خواري وکاږي، خو بیا به هم ستا دعا نه قبلیږي. د هغه وجه څه ده؟ په حدیث شریف کې راځي چې کم څوک حرام مال خوري، حرام لقمه خوري، حرام خوراک څښاک کوي، د هغه کس په هېڅکله دعا الله نه کوي قبوله. چې کم څوک په حرامو کې ژوند کوي او د هغه کښېنستل، د هغه پرېوتل، د هغه روانه په حرامو کې وله، په حدیث شریف کې راځي د دې کس دعا به الله تعالی بالکل نه قبلوي. الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړي. جزاکم الله خیرا.